مسلمانان په دې باندې مکلف دي، دا د مسلمانانو فریضه ده، لکه څنګه چې لمونځ منې، لکه څنګه چې روژه منې، لکه څنګه چې حج منې، لکه څنګه چې جهاد منې، د دې ترڅنګ به اسلامي سیاست هم منې، اسلامي حکومتولي به هم منې. که عمر م ولیده چې د الله عز وجل له دین نه خلاف کار یې ترسره کړ، تاسو به له ده سره څه کوئ؟ یو اعرابي ورته راپورته شو، توره یې ورته وخوځوله، ورته وایي ای عمره، ما دې په الله قسم مې په دې توره به دې برابر کړو. دیموکراسي په کفري ټولنه کې شروع شوه، سیکولرزم د اسلام د دین نه جلاوالی دا په کفري ټولنو کې شروع شوه. خو همدغه کفري ټولنو په لکونو نه په میلیونونو او میلیاردونو ډالر د مسلمانانو د ټولنو د تسخیرولو لپاره مصرف کړل چې همدغه پلیته مفکوره، همدغه وضعي قوانین هغه په مسلمانانو باندې هم تحمیل کړي. او له دغه ځای نه زموږ ناخبرو مسلمانانو هم دماغ متاثر شول او د دوی په ژبه باندې هم دا راغله چې دین او سیاست دا جلا جلا شیان دي. دین له سیاست سره څه، سیاست له دین سره څه. او حال دا چې خپله دا سیاست لفظ دا عربي کلمه ده، او دغه سیاست لفظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم له احادیثو مبارکو څخه راخیستل شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء فإذا هلك نبي خلفه نبي. بني إسرائيل وو چې د دوی د چارو واګې به د دوی د پیغمبرانو په لاسو کې وې، د دوی سیاسي مشران به د وخت پیغمبران وو. فإذا هلك نبي خلفه نبي، کله به چې یو پیغمبر وفات شو د ده په ځای باندې به یو بل نائب پیغمبر راغی. تسوسهم الانبیاء، ساس یسوس د خپله عربي کلمې دي، او د سیاست یوه لنډه معنی دا ده، لغوي معنی یې د کارونو تدبیر او اصلاح. سیاست ویلی کیدای شي د خلکو کارونه باید څنګه پلان کو او څنګه به په دې کې اصلاحات راولو، بس دې ته سیاست وایي. په عربي کې یو لنډ تعبیر دا شوی القیام على الشيء بما يصلحه، قیام په شیانو او امورو باندې د دې دپاره چې اصلاح د دې امورو د دې اشیاو راولي، بس دې ته سیاست ویلی کیدای شي. ځینو علماء کرامو دا تعبیر کړی دی تدبیر امور الرعیه و اصلاحها، د رعیت د کارونو تدبیر او پلان گذاری او بیرته د دې اصلاح کول. د خپله عربي کلمه ده او د الله عز وجل د دین یوه عظیمه برخه ده. دغه فسادونه خو که شوي وو په یهودیت او نصرانیت کې شوي وو، له دې نه باید مسلمانان متاثر نشي. په اسلام کې خو مسلمانان په دې باندې مکلف دي، دا د مسلمانانو فریضه ده، لکه څنګه چې لمونځ منې، لکه څنګه چې روژه منې، لکه څنګه چې حج منې، لکه څنګه چې جهاد منې، د دې ترڅنګ به اسلامي سیاست هم منې، اسلامي حکومتولي به هم منې. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې تر یمنه اسلام ورسېده، تر شامه اسلام ورسېده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکومتولي څنګه وه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکومت د دیموکراسۍ په اساساتو باندې ولاړ و، که د کمیونیزم په اساساتو باندې، که کوم کپیټالیزم نظام هلته رامنځته و، که سوسیالیستي هلته حاکمه وه. څرګند جواب دی چې ان الحکم الا لله،
حکومتداري دا به نه وي مګر یوازې د الله عز وجل به وي. د الله عز وجل له خوا نه چې کوم قوانین را نازل دي د حکومتدارۍ مربوط، په هغې باندې به ته حکومت چلوې او په هغې باندې حکومت چلول نو په حقیقت کې د الله حکومتداري شوه. د په ځمکه باندې چې څوک په د اسلامي نظام کې کار کوي دا د الله عز وجل د قوانینو خادمین شول، دا د الله عز وجل د قوانینو مدافعین شول، دا یوازې خدمت د الله عز وجل د دین په غاړه باندې لري. دا له ځان نه قوانین په خلکو باندې نه تحمیلوي. او اسلامي سیاست دا د اسلام یو اهمه برخه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دنیا نه ولاړ، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د په ځای باندې خلیفه مقرر شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څنګه سیاست کاوه؟ د په دې لومړنۍ خطبه کې صحابه کرامو ته وویل زه له تاسو غوره نه یم او ما دې په الله قسم می چې ما دغه اراده هم نه درلوده او د الله نه مې دا غوښتنه هم نه ده کړې چې خدای د مسلمانانو امیر مې مقرر کړي. که د دې ویره نه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت به ټوټه ټوټه شي زه ستاسو امیر نه جوړېدم. خو لیکن بیا په ښکاره الفاظو باندې څه ورته وایي؟ که ما داسې کار ترسره کاوه چې د الله د دین سره موافق و فاعینونی نو زما کومک وکوئ، زما نصرت وکوئ، زما ملاتړ ته راشئ. او که زما کار هم داسې ولیده چې د الله د دین سره په ټکر کې و خدای مه کړه، ما اصلاح کوي. د اسلام لومړنی خلیفه ټول سیاسي چارو کې یو عامه قاعده څه ورته ذکر کوي؟ که زما کړنې د الله د دین موافقې وې نو خو ملاتړ مې وکوئ، او که زما کردار د الله د دین خلاف و اصلاح مې کوي زما لاس ونیسئ، زما د اصلاح کوشش وکوئ. حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې کله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه وروسته خلیفه شو، هغه خلکو ته څه وایي؟ ای مسلمانانو، که عمر هم ولیده چې د الله عز وجل له دین نه خلاف کار یې ترسره کړ، که مو عمر فاروق ولیده چې د سیده لارې نه کوږ شو، تاسو به له ده سره څه کوئ؟ یو اعرابي ورته راپورته شو، توره یې ورته وخوځوله، ورته وایي ای عمره ما دې په الله قسم مې په دې توره به دې برابر کو. اسلامي سیاست همدې ته ویلی کیدای شي. او ورته وایي امیر المؤمنین که د الله له لارې نه کوږ شوې په الله قسم موږ به تا په دې توره باندې برابر کو، په توره. او عمر فاروق رضی الله حمد و ثنا وایي چې د ما په رعایت کې داسې خلک شته چې که عمر له سمې لارې نه کوږ شي نو یو څوک یې په توره هم برابرولی شي. دغه خلکو چې سیاست کوه دیموکراسي عمل یې کړی وه. د هر مسلمان د زړه غږ دا دی چې د دیموکراسۍ لفظ صحابه کرامو ته متوجه کې بد ورباندې لګېږي. حتی که څوک د دیموکراسۍ د فکر خاوندان وي په یې غم بد لګېږي چې دا څنګه ناشنا لفظ ته وایي او بیا یې صحابه کرامو ته منسوبوي. کله چې دغه نوم موږ د صحابه کرامو په حق کې عیب بولو دا به د هر مسلمان په ژوند کې یو د عیب نه ډک توری وي. الله قرآن کریم کې داسې موږ ته وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که دوی ایمان داسې ایمان راوړ لکه تاسو چې ایمان راوړئ ای صحابه کرامو فقد اهتدوا، دوی بیا په سمه لاره باندې روان دي. یو شی چې د صحابه کرامو دپاره عیب وي دا د هر مسلمان دپاره عیب وي. د سیکولریزم نظریه، د لادینۍ نظریه، دا چې څنګه دی صحابه کرامو دپاره عیب بلل کیږي دا د هر مسلمان دپاره عیب دی. او الله فرمایي وان تولوا فانما هم فی شقاق. او که د صحابه کرامو له لارې نه لاره غلطه کړه دغه لاره یې پرېښوده او مخې واړاو
فإنما هم فی شقاق، بېشکه دا خلک په څرګند مخالفت کې دي د الله سره او د الله د رسول سره او د الله د دین سره. مونږ خو به د صحابه کرامو منهج نه پرېږدو. که دغه لاره مونږ غلطه کړه او نوې لارې م تېرولې بیا به مونږ په مخالفت کې واقع یو. الله هم دې وساتي.